د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز خپل تر ډنډی پټان ولسوالۍ پورې د لومړي لاټ 25 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. په دې پروژه 200 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي. کوشش له تاسو نه دا غواړم چې پکتیاوالي شملوري غیرتی د جرګو د مرکو والای سړک د تاسو ملک د تاسو ولایت د تاسو اسلامي نظام د خدای تعالی په دې باندې قادر کی چې دا خو صرف یو سړک ده چې لاس ولسوالۍ باندې یو ارمان پر کېږي. الله تعالی دې دا توفیق راکړي چې د چا کور ته لار توسعه وي. تاسو دې زړه به خامن وای الله دې دا توفیق راکړي دا مرپو دا باید ترانزیت شي. مونږ دا نخنور سره شریک کړي دا باید د مشلغو ډیم جوړ شي. مونږ دا نخنور سره شریک کړي باید د نری بند جوړ شي. مونږ دا غوښتنه ور سره شریک کړي باید هغه د درنګ بند چې د خروار او د زرمت ترمنځ ده دا باید جوړ شي او دغه سړک تر غزني پورې باید اساسي جوړ شي. د همدې سړک پر جوړېدو چې د لس ولسوالیو خلک ور باندې تګ او راتګ کوي او له پاکستان هیواد سره یو سوداګریزه لار بلل کېږي، د جوړېدو چارو ته د یادو ولسوالیو خلک خوښ دي. ولسونه ډېر زیات خوښ دي. یو خو د پاکستان ګاونډي هیواد سره زموږ د پکتیا د ټولو نه نږدې لار همدغه د ګردیز د مرکزي چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډېر قومونه تګ او راتګ کوي. د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې اوس په رقم تیر په رقم جوړ شوی وي دا سړک بیرته وران سي د موټرو له تګ راتګ سره. د ګردیز پټان سړک د پکتیا یو له مهمو غټو پروژو څخه ګڼل کېږي چې خلکو یې په مکرر ډول د جوړېدو غوښتنه کوله. تازه یې چارې د پکتیا ټولګټو چارو ریاست لخوا پیل شوې.